السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو دروخایم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل موبایل کې د واتس اپ او د میسنجر ډیلیټ شوي میسجان بیرته راوړئ. او دوستانو ګوره کله چې تاسو څوک په واتس اپ او میسنجر کې میسجان درولېږي، ویډیو درولېږي، وایس میسج درولېږي یا تصویران درولېږي، نو کله چې بیا هغه کس هغه میسجان ډیلیټ کړي نو په میسنجر کې بیا تاسو دا رقم راړوي وي رحیم ریموو دا میسج، یعنی رحیم دغه میسج ډیلیټ کړئ، ختم یې کړئ. او په واتس اپ کې بیا تاسو دغه رقم راړوي چې دیس میسج واز ډیلیټډ، یعنی دغه میسج هغه کس ډیلیټ کړي نو دغه میسج اوس تاسو نشئ کتلی. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته یوه طریقه دروښیم چې د هغې طریقې په زړه سره به تاسو وکولی شئ چې په واتس اپ او میسنجر کې دغه ډیلیټ شوي میسجان بیرته وګورئ. نو که چیرې بیا هغه کس هلته ډیلیټ هم کړي خو بیا به هم تاسو وکولی شئ چې دغه ډیلیټ شوي میسجان بیرته په خپل موبایل کې وګورئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده WAMR. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي، لاندې ایکسپټ بټن ده، په دغه بټن باندې تاسو کلیک وکړئ، په نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته به اوس تاسو په واتس اپ او میسنجر باندې ټیک مارک ولګوئ، بیا به په نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته دوه پرمیشنان غواړي، یو ملټي میډیا فایلز او یو نوټیفیکیشن ریډر، دواړو ته به تاسو پرمیشن ورکړئ. نو دا دویم پرمیشن له مسله دې وجې نه غواړي ځکه دغه اپلیکیشن مخته هم خلاص کړی و. نو سمپل به دغه انیبل بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او پرمیشن به ورکړئ او بیا په نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور تاسو کتلی چې موږ سره دغه اپلیکیشن خلاص و. نو کله چې اول دغه اپلیکیشن خلاص شي نو د دغه شکل دغه رقم راځي. نو راځو دوستانو اوس ګور زه د بل موبایل ته راځم او له د بل موبایل څخه ودې موبایل ته په واتس اپ کې اول میسجانه لګم. ګور ما ورته ولیکئ های سلام هاو ار یو، دغه درې میسجان ګور ما دلته راولېږئ او زه رالم ګور دا هاو ار یو زه دلته ډیلیټوم، زه رالم دا ما دلته ډیلیټ کړئ. او اوس راځم په دا بل موبایل کې زه هغه موبایل دغه موبایل ته اوس یو تصویر هم درلېږم. ګور دلته ما تصویر درولېږئ او دغه رقم دغه تصویر هم بیا زه دلته ډیلیټوم. نو سمپل دا تصویر اوس ګور روان تر دا اوس لا نه ده سینډ سوی. نو دغه رقم دا تصویر سینډ شو. نو زه رالم دا تصویر مې هم دلته ډیلیټ کړئ. نو ګور دوستانو اوس کله دلته تاسې واتس اپ خلاص کړئ نو په واتس اپ کې خو هغه ډیلیټ شوي میسجان تاسو نشئ کتلی. زه رالم ګور واتس اپ مې خلاص کړئ، تاسو ګور کتلی شئ چې احمد خان وایي تا ته های سلام راولېږئ، له هغه بعد یې دوه میسجان راکړي دي، هغه دواړه میسجان ده ډیلیټ کړي دي. نو اوس که چېرې تاسو دلته کلیک په وکړئ ګوره هغه میسجان دلته نشئ کتلی. ګوره یو هاو ار یو او یو تصویر هغه ګور دلته موږ نشو کتلی. نو سمپل به اوس تاسو لاړ شئ دغه WAMR دغه اپلیکیشن ته. دغه اپلیکیشن څخه کله هم تاسو خلاص کړئ خالي به د احمد خان په نوم باندې کلیک وکړئ. ګوره دغه میسجان سو اول د ګوره دا درې ډاټس کله تاسو کلیک وکړئ اونلی ډیلیټډ په دې ټیک مارک ولګوئ، بیا هغه میسجان تاسو ته راړوي کوم چې صرف د ډیلیټ کړي وي. او که چیرې تاسو له دې سټیک مارک ختم کړي بیا تاسو ته ټوله میسجان راړوي. دغه رقم ګوره تصویر دلته نه راړوي، تصویر بیا چیرې راړوي هغه ګوره دلته څنګ دلته دویم اپشن ده، دا د اټیچمنټ اپشن ده، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دغه تصویر ما رالیږلی و، دغه رقم دغه هلته ما ډیلیټ کړئ نو دغه تصویر ګوره دلته رالی. تصویران ویډیوګانې شان دلته راځي، وایس میسجان ټوټل شان دلته راځي او ټیکس میسجان چې دي هغه بیا دلته راځي. او ګوره دوستانو په دې کې دریم اپشن ده دلته سټیټس هم تاسې ډاونلوډولی شئ. ګوره کله چې تاسې واتس اپ خلاص کړئ نو ستاسو دوستانو د واتس اپ په سټیټس کې مختلف شان ورکړي. ګور په دې سټیټس کله تاسو کلیک وکړئ دلته چا یا ویډیو ورکړي چا تصویران ورکړي، دغه دلته صرف تاسو کتلی شئ ډاونلوډولی نه شئ. نو اوس ګوره په دغه اپلیکیشن کې دا دریم اپشن ده، دغه دریم اپشن په ذریعه سره بیا تاسو ډاونلوډولی هم شئ. ګوره دلته چې رالاست سمپل په هغه سټیټس باندې تاسو کلیک وکړئ، لاندې ګوره ډاونلوډ بټن ده، په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه سټیټس به ډاونلوډ شي او د موبایل په سټوریج کې به سیو شي. نو دغه رقم دوستانو ګوره دلته تاسو ته د واتس اپ ډیلیټ شوي میسجان یې دلته راواړول. د میسنجر دا هم ګوره میسنجر دا بیا چیرې راړئ په دا کونج کې درې لاینه را روان په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. د میسنجر اپشن ته په دې میسنجر اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، دلته بیا تاسو د میسنجر ډیلیټ شوي میسجان راړوي. نو زه راځم میسنجر ته، په میسنجر کې هم یو دوه میسجان لېږم. نو ما هلته ولیکئ سلام وروره، دغه ما ګوره راولېږئ او زه راځم دغه میسج بیرته ډیلیټوم.
زه رالم دا مې له دې ځای ګوره دلته ډیلیټ فار ایوریون کوي. نو اوس ګوره که چېرې تاسو مسنجر ته ولاړ شئ، مسنجر خلاص کوئ، نو په مسنجر کې خو هغه ډیلیټ شوی میسج تاسو نسئ کتلی. ګوره زه رالم مسنجر ته، مسنجر مې خلاص کوئ، دغه رقم ګوره دا ما خلاص کوئ. اوس څنګه ما د ده میسج خلاص کوئ، ګوره دلته ما ته راوړی بلال ریموډ ا میسج، یعنې دغه میسج بلال ډیلیټ کوي، ته یې نسئ کتلی. نو اوس به سمپل ګوره تاسو ولاړ شئ دلته هغه اپلیکیشن ته WAMR، دا اپلیکیشن به تاسو خلاص کوئ، په دا 3 لاینه باندې به تاسو کلیک وکړئ، په مسنجر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په مسنجر باندې کلیک وکړئ ګوره دلته به تاسو ته راوړوي چې دغه میسجان چې دي ګوره دغه لاندې تاسو ته نوي میسجان اړوي. سلام وروره، ګوره دغه میسج وایي 1:53 بالا دا در رالیږلی و او دغه رقم دغه میسج ګوره دلته راغلی. نو دغه رقم دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د واتساپ او د مسنجر ډیلیټ شوي میسجان، وایس میسجان، ویډیوګانې هغه ټوله دلته په دغه اپلیکیشن کې تاسې کتلی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.